سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلوم غږ خیریه ټولنې مسؤله یم. زه نن یو ځل بیا یوه داسې کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر د ستونزو، مشکلاتو او غربت سره ژوند کوي. هغه وروڼه چې اوس مهال دا ویډیو ګوري له هغه څخه هیله کوم چې زموږ سره پاتې شي او د دې مورکۍ احساسات واورئ. السلام علیکم مور جانې، څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت مو ښه دی؟ شکر ده، مننه مور جانې. موږ راغلي یو، ستاسو پته موږ ته چا راکړې وه او ستاسو خبرې موږ دغه وروڼو ته رسوو چې تاسو سره مرسته وکړي. تاسو څه ستونزې او څه مشکلات لرئ؟ اقتصادي وضع مو څنګه ده؟ د کور سرپرست لرئ نه لرئ؟ اقتصادي وضع خو داسې ده زویه چې په کور کې هېڅوک هم نه لرم. زوی مې دی کراچۍ چلوي او دوه لورګانې مې د یو ختلې کاغذونو پسې پلاستیکونه او کاغذونه نغري ته راټولوي. نور څه شی نه لرم. ما غرمه هم ډوډۍ نه ده خوړلې، همداسې وږې تر اوسه پورې ناست یم او زندګي مې ډېره خرابه ده. که ما سره خدای پاک وکړي چې څوک راسره مرسته وکړي، کومک وکړي. زما هغه وضع ډېره خرابه ده، هېڅ د کار و کمای مې څوک نشته، کونډه یم. دغه لور مې ده، دا بله لور مې ده، یو زوی مې ورکوټی دی کراچۍ چلوي او زما په کور کې هېڅ هم نشته دی، نه چای لرم، نه بوره لرم، نه غوړي لرم، نه اوړه لرم. بس دا 2 ورځې کېږي دې نجلۍ ته وایم چې لورې زه به وځم بهر. کله مې دا کار هم نه دی کړی، خو اوس خدای پاک راوستې ده. ځم که چېرته څوک راته څه شی په بازار کې راکړي. وایي مورې نن سبا داسې وخت راغلی چې څوک چاته خیرات هم نه ورکوي. نو د الله په هیله ناسته یم کور کې. نو خدای دې مهربانه شي په ټولو مسلمانانو په موږ دې شي. امین کې. هغه وروڼه چې اوس مهال ستاسو ویډیو ګوري د څه شي غوښتنه ونه لرئ؟ د مرستې غوښتنه الله دې ورته ډېره تېرې ورکړي، خدای دې د هغې دې ثواب وکړي چې ټولو غریبانانو سره کومک وکړي او زموږ د مسکینانو ارزواله وباسي. نو غریبي و عاجزي ده او مسکیني ده، بس ناستې د خدای دې ته دا 2 میاشتې کېږي چې کرا روانې د کور راغلی نه یې لرم، چې ساری خورم بېګا نه لرم، چې بېګا یې خورم ساری نه لرم. د هېڅ شي درک مې نشته. زوی مې ورکوټی دی، د کاروبار نه دی، لاس ګاډی ګرځي. نو بس د خدای هیلې ته ناست یو، نو څه وکړو؟ ګرانو هېوادوالو، تاسو د دې مورکۍ غږ واورېدو چې د کور کرایه هم ورباندې راځي او د خوراک لپاره هم څه نه لري. وړوکی زوی د هغه هم کراچۍ چلوي. تاسو ته 2 هیله شپې کوم هم چې همداسې ولګي، 3 شپې هم همداسې ولګي. تندې بس دغلته پټو ته وځم چې چېرته شوتله موتله راکړم، څوک پکې نه پرېږدي. رشقه راوشکم دلته یې وخوټ کړم، غوړي مړۍ خو پکې نشته دی، هغه وخوټ کوم. بس مقصد هغه مالګه پرې واچوي او هغه شپه پرې کېږي. نور د هېڅ شي درک یې نشته. که دا در همسایه څه کومک وکړي رایې کړي راته، خو راکړی اوس هم کاسه کې دې ولیدل پیاز یې پخ کړي و قاب چې یې راکړی، هغه یې چې راوړم هلې دا به چی سره سره یې خوري. همداسې هماقاب کې پراته دي، ما ډوډۍ ونه خوړله. لور مې سبا یې ناره وتلې ده بهر. کاغذونو پسې ګرځي، کباړ مباړ راټولوي، بیا هغه وړي هلته یې خرڅوي 10-20 روپۍ کې، په هغې باندې کې څه شی راوړي کور ته راوړي به یې د الله هیلې ته ناست دي. د کراچیو کارونه هم نشته چې ویې کړي. بس ناست نو اوس مې هغه همسایګانو ته ویلم هله خیر دی که چېرته دلته چېرته د دې ګندنې او د ګسمیچو لونه کېږي نو ما ځان سره بوځي که د ورځې یو 200 روپۍ ماته راکړي، زما خدمت دی، زه یو ګزاره به پرې روانه کړم. وایي اوسه پورې لا نه ده رسېدلې، چې ورسېدله بیا یې ووایم زما پلار سره به لاړ شي. وایي رانه پاتې مې د الله په هیله باندې ناست یم چې څه شی لاره ګودره رانه ورکه ده چې څه وکړو. ګرانو هېوادوالو، تاسو د دې مورکۍ غږ واورېدو چې ډېر د غربت سره ژوند کوي، ډېرې ستونزې او مشکلات لري. له تاسو څخه هیله کوم چې داسې کورنۍ لاسنیوی وکړئ. تاسو غواړئ چې خپله مرسته مو په شفاف ډول تر اړمنو کورنیو ورسول شي، نو خپله مرسته مو مظلوم غږ خیریه ټولنې ته وسپارئ. مور جانې، دا زموږ له طرفه تاسو ته واخلئ، هم ته ځان ته پیسه واخلئ. زه دې ډېره ډېره د الله هم ثواب غیبي وکړه چې موږ سره یې څوک کوي هغې سره دې الله کوي. امین کې. بس تاسې دعاګانې کولې انشاءالله هغه وروڼه چې ستاسو ویډیو ګوري انشاءالله تاسو سره به مرسته کوي. تاسو کولی شئ چې خپلې مرستې زما د واتساپ شمېرې له لارې ماته یې واستوئ. زما د واتساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته 942. نور مو وخت نه نیسم. الله مو مل، خدای په امان.